بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسراء په شپه باندې ډېر ځایونه ولیدل. د پیغمبرانو سره یې ملاقاتونه، د الله تعالی حضور ته ورغلل. په همدې شپه باندې لمونځ فرض شو، 5 وخته لمونځ. همداسې نور ډېر واقعات رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل. د هغوی له جملې نه یوه واقعه داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوزخ او جنت ته هم ولیدل. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم هغه کسان هم ولیدل چې په ظلم او ناحقه د یتیمانو مالونه خوري. هغوی د اوښانو په شان شونډې لرلې، د تیږو په شان د اور سکروټې به یې په خوله کې خوړلې او هغه سکروټې به یې بیرته له مقعد څخه وتلې. سبحان الله. لا تقربوا مال اليتیم، لا تقربوا مال اليتیم. محترمو افغانانو مسلمانانو ورونو، دا چې زمونږ او ستاسې په هیواد باندې مسلسل انقلابونه تیر شو، شهیدان وشو، کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوې، نو په همدې خاطر باندې په هر کور کې 2 3 4 5 یتیمان موجود وي. نو د خپل ځان له ویرې راځئ د یتیمانو په سر باندې لاس راکش کړو او د یتیمانو مرسته وکړو او ځان د هغې حالت نه وژغورو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو هغه کسان چې د یتیمانو سره ظلم کړی په دوزخ کې په ډېر بد حالت سره لیدل. نو د یتیمانو سره مرسته کول، د هغوی لاسنیوی کول، لکه څومره چې د هغوی سره په ظلم کې سخت وعید راغلی، همدغومره د هغوی سره په مرسته کې ډېر اجرونه او ډېر ثوابونه شته. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د یتیمانو مرسته لاسنیوی وکړو.